روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک لومړۍ نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. مسلمانانو لومړی ځل د رمضان المبارک په لومړۍ نیټه د یکشنبې په ورځ چې د 1440 میلادي کال د فبرورۍ له 26 نیټې سره سمون خوړ لومړی روژه ونیوله. همدارنګه د رمضان المبارک په لومړۍ نیټه د هجرت په 20 کال چې د 1441 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې اسلامي لښکر د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه په مشرۍ د مصر هیواد ته داخل شول او هغه هیواد د اسلامي نړۍ برخه وګرځېده. په همدې ډول د روژې مبارکې په لومړۍ نیټه په 20 هجري کال چې د اګست میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه رومي فوجیانو ته له ماتې ورکولو وروسته د بابلون مهم ښار محاصره کړ. په همدې ډول د رمضان المبارک په لومړۍ نیټه 19 هجري قمري کال چې د 210 میلادي کال د جولای میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوړ د اموي خلیفه ولید بن عبدالملک رحمه الله د واکمنۍ پر مهال د موسی بن نصیر، طارق بن زیاد او طریف بن مالک رحمهم الله په مبارکو لاسونو باندې اندلس فتح شو او دا ستر بری د دې لامل شو چې بیا تر 8 پیړیو یا 800 کلونو پورې د زرین دوران او اسلامي واکمنیو دوام وموند. همدارنګه د روژې په همدې لومړۍ نیټه په 1425 هجري قمري کال کې چې د 2004 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوړ د اسرائیل وحشي فوجیانو د غزې ښار په شمالي برخه حمله وکړه. د دوی په وحشیانه ډزو او بمباریو کې 110 تنه مسلمانان بې رحمانه په شهادت ورسېدل چې د هغوی له ډلې څخه 10 تنه تنکي ماشومان وو. همدارنګه په دې وحشیانه حمله کې 400 تنه زخمیان شول چې ډیری یې ماشومان وو.